اول یو څو خبرې پښتو کې کول غواړم بیا به په اردو کې او بیا انګریزي کې زما د صوبه سرحد یعنی په دې باندې سیاست خلکو کړی دی په دې نامه تشه خیبر پښتونخوا ونه کېښود دې صوبې ته خیبر پښتونخوا وویلی شو نو دې کې د سرو زرو زړونه پیدا شو په دې دې خلکو سیاست کړی دی دا سیاست میاست دا عوامو سره کړی دی یوه دویم نمبر دا ده چې حکومت د اول نه تر اخره سهروردي زه زلمی بالغ سړی یم چې کله ټیک ور دغه وکړو ایوب خان د سهروردي نه هغه څه ګناه کړې وه بیا یعنې همدغسې پرله پسې دا سیزونه را روان دي په دې ملک کې دا ځکه ترقي نه کېږي بله درته دا ښیم چې دا د څلورنو او دا تانو دا سیاستدانان تاسو کې کم علم دی تاسو خو روغ ملک ورانه ویوسو که چېرې تاسو دا پاکستان جوړ کړی وي نو بس ټیک د شخصیت دی بس ناست اوسئ په کورسه از راه خدا زما دا خواست دی دې ټولو ادارو ته چې تماشه ګورئ او قانون جوړ شي او ترمیمونه او تقسیمونه پکې کوئ پاکستان 75 سال نه واوړېده او ستاسو قانون او ترمیم او تقسیمه بس همدا تاسو بل کار ستاسو نشته قانون د قرآن دی چې په هغې کې ترمیم نه کېږي ولې د قرآن هغه شریعت او د الله قانون هغې کې ترمیم ته ضرورت نشته تاسې دا ترمیم د خپلو اساسو لوټ مار دپاره پکې کوئ زماره تاسو ته هم خلک وایي چې لیډران یې والله کې درته اول زه ویم او عوام دنه خفه دی تاسو بل کار نشئ کولی بس په هوا کې د سیوانو باغونه عوام ته وښیي او د کیلو او عوام د لوږې مري او تاسو په روحي افزا باندې لامئ موږ ته د څښلو پاکې تاسو د څښلو اوبه نه میلاویږي تاسو دا بوټ سوټ چې کوم دی او دا عهدې م تړلي دي دا د دې قابلې والله کې زه به دلی یم که زه تاسو باندې ګډې مو سره خو ډېره د افسوس خبره ده چې دا ملک په ډېرو قربانو ازاد شوی دی او داسې خلک لیډرانو چې هغه ورک کورسۍ به د 1000 روپو وي د 2000 او دا ملک چې کوم دی دا یو ځل د آدم علیه السلام نه تر دې دمه پاکستان یو ځل جوړ دی بیا نه جوړېږي از راه خدا الیکشن ډیټ او ټایم دې زر فکس شي یا حکمران وګټله یا عمران وګټله یا ای وګټله یا بي وګټله دا زبه زیر او پیشه دا د جادوګرو کار دی عوام تنګ راغلی دی او زما دا ویډیو چې څوک شیر کوي نو زه ورته خواست کوم چې دا شیر کوي چې د هر سړي ته دا خپل مخ په شیشه کې وګوري چې مونږ د ملک له د عوام له او د دین اسلام دپاره څوک تر نه پورې او زه افسوس کوم چې فضل الرحمن صاحب تا دا علم دې دپاره زده کړی و چې ته چا سره راغې مړه هغې کې خو ډېر په مونځ هم نه پېږي ته هغې سره اتحاد وکړې څونه خدای پاک عزت درکړی تا عزت بیله ده Okay, I tell you one thing, whoever will share this video, I hope majority will share my video and let the population of the sweet state of Pakistan must come to know what is freedom. We don't know the freedom, only the name and the law just on the paper. There is no implementation of the law. ये जो जमा तफरीक आप लोग कर दें ये अपने लिए करते हो, गरीब के लिए क्या करते हो? मैं समझता हूँ अगर गैरत वाला होगा तो मेरी इन बातों पर अगर देख ले अब भी टाइम है, खुशकिस्मती इस मुल्क की होगी और
कुछ इज्जत का हिस्सा बाकी रह जाएगा। मुल्क को बचाना चाहिए। मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है। वहाँ हमारा जो दुश्मन है इंडिया, वो ताक में बैठा हुआ है। और आप लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन का ये जो गेम है, गैम्बलिंग कर रहे हो। जुएगा के लिए तो नहीं है, अज़रा है खुदा तुम लीडर पर, ये लीडर का नाम बदनाम कर दिया। लीडर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, लीडर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, लीडर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, लीडर हज़रत अली करमुल्लाह वजह। उस जैसे क्यों नहीं बनते? वो भी तो आदम के औलाद थे, उनके फैसले क्या थे? ज़रा गौर से गरीबान में सोचो। आवाम तंग आ चुका है। मुल्क में इनकलाब अगर आ गया तो मुल्क चला जाएगा। हैं? तुम जाओ अमेरिका में, ये जो सियासतदान है अमेरिका में, ये सियासत पाकिस्तान का, वहाँ लड़ाओ। इंडिया जाओ, यहाँ आप लोगों के लिए सियासत की कोई जगह नहीं है। वो सलाम।